من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. محترم سلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو، د نبوت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تقریبا 14 کال شروع شو او داغه مرحله و د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند چې د هجرت مرحله شروع شو. اولنې مهاجر مدینه منوره ته ابو سلمہ رضی الله عنه ورسید. ورپسې صہیب الرومی رضی الله عنه چې ډېر په قربانۍ او مجاهدانه انداز کې هجرت وکړ. کافرانو نه پرې غوسته، سره او سپین او پیسې ورکړې، هجرت وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې ورسېده نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ربح صہیب، صہیب ډېره ګټه دې وکړله. او الله قرآن کې وفرمایل ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، داسې انسانان شته چې ځان پیسې هر څه خرڅ کړي خو چې الله رضا کړي. په دې مهاجرینو کې نور مهاجرینو لکه عمر رضی الله عنه چې ډېر په جرأت او ښکاره هجرت وکړ. مدینه منورې ته چې رسېده 20 کسه مسلمانان مهاجرین د ځان سره ورسول. مدینه منوره کې د مهاجرینو د صحابو تعداد ورځ په ورځ زیاتېده. مکه کې ډېر لږ مسلمانان پاتې شو. نبی صلی الله علیه و آله وسلم پاتې دی ولی چې د الله رب العالمین د طرفه لا امر وته نه دی شوی.
ابو بکر رضی اللہ عنہ ایثار د هجرت لانه دی کړي ځکه چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم ایثار کړو. علی رضی الله عنه لا هجرت نه دی کړي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلیو چې کله د هجرت وکم ما سره د مکې د خلکو د کافرو امانتونه پراته دي، نو زمانه رستو بتدا امانتونه خپل حقدارانو ته وسپاري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ناشنا شخصیت خاوندو، مکه چې د کافرو کورو چې چا سره به قیمتي سامان او پیسې وي، قیمتي څه به ورسره رابه وړل او نبی صلی الله علیه وسلم سره به امانت کې غوستل چې دا صادق دی، دا امین دی، دا خیانت نه کوي. ډېر امانتونه د هغه په کور کې پردي پراته، ډېرې پیسې پرتې وې سره و سپینو، ولې کافرو ویلې دا خیانت نه کوي. نو علی رضی الله عنه هم ایثارو. صحابه کرام مدینه منوره ته څه په پټ او ښکاره روان شو هجرتونه. مشرکانو چې دا حالت ولید چې صحابه وزي مکه پریدي هجرت کوي، اسنه چې مسلمانان الته په مدینه کې راجمش اتفاق جوړ شي، یو قوت به پیدا کی، نسل به زیات شي، علاقه به پیدا کی، په موږ به حمله وکړي، موږ به مړ کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم خبرو که چرته دې زمنګ د لاسه ژوندې اوت، نو مدینه کې تللي مهاجرین هم د کسان دي او د مدینی خپل ذاتی خلق چې انصار دي هغه به مو سره مرګري شي. نو مدینه منوره د یو طرف نه د کافرانو د تجارت لاره وه، سټریټیجیک خارو، انتهایی اهمیت والا لاره وه. د شام د تجارت قافلې به په مدینه تېرېدلې. نو قریشو سره ډېر سوچونه پیدا شو چې یو مو د تجارت لاره مسلمانانو په لاس کې پرېوتله، بل مسلمانان ورځ په ورځ قوت پیدا کوي، بل دا ده چې د مسلمانانو یو نظام هلته جوړېږي، اتفاق جوړېږي. نو اسې نه چې دا نبی هغه مسلمانانو سره ملاو شي او ورشي، نو بیا زمونږ د بچاو کومه لاره به پاتې نشي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هوښیاري ورته معلومه وه، دا مو ته پته وه چې صحابه کرام په ده راغونډېږي او د مهاجرینو قربانۍ پته ورته لګېدلې وه چې وینه ورکوي، سر ورکوي، اولاد او مالونه قربانۍ، خو د نبی صلی الله علیه وسلم دفاع کوي. د هغه انصارو محبت متمالومو چې د دې ځینه مهاجر زی او انصاری ځان سره په کور کې دیره کوي. انصارو دومره محبت د مهاجرینو سره. ام العلا یو زنانه ده، هغه فرمایي مهاجرین چې به زمونږ مدینې ته راتلل، مونږ د انصار د مدینې خلک به پې نه سازېدلو، هر یو کور به ویل چې 15 کسه مېلمانه مهاجر راغلي دي، دا مال راکئ، بل به ورته ویلي نه تا سره 15 شته، دا مال راکئ، چا به ویلي مال 2 مهاجرین، چا به ویلي مال 10 مهاجرین راکئ. وای موږ دې حد ته راورسېدو چې د مدینې خلک به کله ناکله په مهاجرینو ورانېدلو،
نو موږ به په مهاجر قرعه کوله، خسنه قراندازي به هم کوله چې د چا راووت دا مهاجر به د هغه وي. وی عثمان ابن مزعون رضی الله عنه هغه زموږ په قراندازۍ کې ورسېد، ډېر نیک انسانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعي د پیو ورورمو. نو قریشو ته پته وه چې انصار د مهاجرینو سره څومره مینه ساتي. دا ټولې خبرې د دوی مخې ته شولې. دې خبرو دوی مجبوره کړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې علاج وکړي چې د دې نبي نه بېغمه شي، د ده مخه ډب شي. ولې که دې مدینې ته ورسېد زموږ حالات به خراب شي. مدینې د تجارت لاره ضایع شوله. د صحابو هلته یو اجتماع، یو ملک په جوړېدلو باندې دی. صحابه یو قوت تیاریږي لګیا دي. صحابو کې دا نشته چې دا مهاجر او دا انصاري دی، ورورولي قایمه ده. هغه خو داسې ورورولي وه چې انصاري صحابي مهاجر ته به ویل چې ښځې مې دوه دي، ته یې پکې خوښه که، د الله دپاره به زه طلاق ورکوم او ته ورسره نکاح وکړه. نو قریش ډیر په خفګان کې پرېوتل د صحابو د هجرت د وجې نه. د جمعرات یوم الخمیس د زیارت ورځ وه. د سفر د میاشتې شپږشتمه ورځ وه او تقریبا 14 کال د نبوت شروع شوی دی. او دا تاریخ د ستمبر د میاشتې 12 تاریخ سره برابر، غالبا چې همدا شپې ورځې وي، ځکه چې سفر او ستمبر ختم او اکتوبر اوس شروع دی، داسې ورځې شپې. 12 تاریخ د ستمبر سن 622 عیسوي چې ورته وایي میلادي، او د نبوت 14 کال د سفر میاشت. په دې ورځ باندې دا په تاریخ کې یو عجیبه ورځ ده. ولی په دنیا کې ډېرې غونډې شوې دي، ډېرې مشورې شوې دي، ډېر مجلسونه میټینګونه شوې دي، اجتماعګانې شوې دي، خو د تاریخ خطرناک میټینګ، د تاریخ د خطرونو نه ډکه مشوره، د تاریخ د ظلم اجتماع هغه په دې ورځ باندې وشوله. ولی قریش په همدې ورځ راجمع شو په مکه کې په دارالندوه کې، او میټینګ او مشوره په دې ده چې محمد رسول الله علیه السلام نه په څه طریقه ځان بېغمه کړو. دا د تاریخ خطرناک میټینګ دی. ولی د یو نبی د مرګ مشوره کېږي. دا د تاریخ یو د ظلم والا مشوره وه، د یو نبی د ورکولو مشوره پکې کېدله. په دې ورځ باندې قریش راجمع شو. دا داسې ورځې شپې وې چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته الله آیاتونه را لېږل، چې دا آیاتونه وقل ربي ادخلني مدخل صدق، یا الله دا دعا کوه نبی صلی الله علیه وسلم ته وښودل شو. الله ورته قرآن کې وفرمایل اشاراتو چې ته دعا غواړه، یا الله د دې ځای نه چې مې وباسې د مکې نه، نو هم په اخلاص او تیرانه قبول کړي، او بل چې مدینې ته رسېږم دا هجرت مې قبول کړي. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، یوازې ما
یا الله تر سره مرګره او مدد پیدا کی. نبی صلی الله علیه و آله وسلم خبر نو قریش په مکه کې بر جنوب طرف ته د هغوی یو دیره وه. موږ تاسو ته دیره او حجره وایو، خو د هغوی په ژبه کې هغې ته دار الندوه ویلې، لکه زموږ او ستاسو د ملک اسمبلي چې وي یا صوبایي اسمبلي چې د صوبې مشران پکې ناست دي او د صوبې د خلکو فیصلې کوي، او یا قومي اسمبلي نشنل اسمبلی چې ورته وایي چې د ټول ملک مشران پکې موجودي او د ملک د عوامو فیصلې کوي. دار الندوه د قریشو د پاره د پارلیمنت حیثیت. دار الندوه، ندوه معنا موضع اجتماع الناس، د خلکو د راغونډېدلو ځای، او ندوه فخر ته وایي. دلته به عرب قریش راجمع شو او فخر به کو چې زما پلار دومره مرګونه کړي دي، ابل به ویلي زما نیکه د ورځې دومره اوښانه لالول، هغه بل به ویلي زمونږ په کور کې د انسانانو دومره کوپړۍ دي او موږ پکې شراب څکو. دا د فخر ځای و. په دې کې قریش راجمع شو. او قریش څوک دي؟ د مکی اشراف څوارلس واړه سرداران معتبر خلک دي، غټ خلک دي، اوچت خلک د مکی عمده دي. هغه خلک چې خبره منلې کېږي په دار الندوه کې راجمع کېږي. د نبی صلی الله علیه وسلم نیکه کې د قصی ابن کلاب دار الندوه هغه جوړه کړې وه. په دې دار الندوه په دې کې به دوی کم کارونه کول. اول د جنگونو لوا او بیرغ به په دغه ځای کې تړم. بل په دار الندوه کې عربو چې د دې دروازې بیت الله ته مخامخ جوړه کړې وه، بیت الله ته نږدې و دا کور. په دې کې به عربو دیتونه فیصله کول، جرګې، قسمونه به دلته کول، نکاحونه به دلته تړل. یو زنانه به ناجوړه شوه د میاشتې، دلته به راغله، په دار الندوه کې به مشرانو لوپټه ور په سر کړه، نو کور ته به یې ولېږله چې څو ورځې به ناجوړه وه. د دغې زنانه د لاس خوراک، سکاک، پخلی دا به په دې خلکو حرام و. نو دار الندوه د صلح کور و. خو نن په دغه ورځ په دار الندوه کې یو د ظلم فیصله کېږي. د ظلم یو میټینګ او مشوره ده. 14 مشران راجمع شوي دي، د هرې قبیلې نه یو مشر. د بنو مخزوم نه د مکې لوی مشر او سردار ابو جهل چې خپل نوم عمر دی، عمر ابن هشام، خلکو به دته ابو الحکم ویلې، د فیصلو پلار دی، خو اسلام دی په ابو جهل د ناپویو په پلار مشهور کی. کدا پویدلې او دکی عقل وی نو د محمد رسول الله علیه السلام په شانتی انسان داغه دشمنی بدنه وکړه. دا به عقل او هر امت ته الله یو فرعون را لېږي، نو د هر فرعون مقابله ته یو موسی پیدا کوي. زمونږ د اسلامی امت فرعون رسول الله علیه السلام فرمایلیو فرعون هذه الامه، ابو جهل د دې امت فرعون دی.
او څومره چې لوی لوی کافران تیر شوي دي غټو متکبرو د الوهیت د خدایتوب دعوی کړې وه هماغه کافران الله رب العالمین په وړو خلکو وجلی دي د ابو جهل مرګ په غزوة بدر کې راځي د دوو الکانو کم عمر ځوانانو په لاس الله رب العالمین دې مردار کړي یو ابو جهل سردار دویم د بني نوفلو نه دا بله قبیله ده جبیر ابن مطعم او طعیمه ابن عدی دا کسان راجمع شو د بني عبد الشمس قبیلینا عتبه او شیبه چې دواړه ورونه دي دا سرداران راغلل ورسره ابو سفیان چې لا رستو بیا مسلمانیږي یو بل کافر نضر ابن حارث هغه کافر چې په رسول الله علیه الصلاة والسلام مانځه کې لري اچولی و دام راغی بل ابو البختری ابن هشام بل سردار زمعه ابن الاسود بل سردار حکیم ابن حزام بل سردار نبیه بل سردار منبه او بل سردار امیہ ابن خلف سوارلس سوانه غټ غټ مشران د خپل خپل قبیله سرداران راجمع شو دار الندوه ترالل دار الندوه ته چې ننوتل په دروازه کې څوکیدار ودرو ولی اهمه مشوره ده ډېر خصوصي میټینګ دی څوکیدار ته وویل چې خیال کوه چې دننه دار الندوې ته د عربو هیڅوک را داخل نشي دا زمونږ ډېر اهم او خصوصي میټینګ دی دوی چې ننوتل په دې وخت کې یو بوډا را روان دی او داسې بوډا علیه بدله چې د هغه سختې وړۍ نه جوړې جامې اچولې دي یو شړۍ په غاړه پرته ده شیخ جلیل بوډا دی سپین ږیری قواردار دنګ انسان ښایسته انسان راغی دروازه کې ودرېده څوکیدار ورته وایي دننه اجازت نشته اشراف دي سرداران میټینګ کوي مشوره کوي او خصوصي میټینګ دی بابا مخه پکېږه ته چې هر څوک یې واپس شه هغه ورته وایي ورشه دننه سردارانو ته دې ووایه چې شیخ من اهل نجد زه د نجد د عراق نه یو بوډا راغلی یم او د کمې خبرې دپاره چې تاسو راجمع شوي یئ او میټینګ کوئ مشوره کوئ هغې نه خبر یمه راغلم دې له چې زه به در سره کښېنم زه به م یو رایه یو مشوره درکم د خیر یو خبره به درته وکم هغه کس دننه لاړ ویل د نجد یو سپین ږیری په دروازه کې ولاړ دی او چې تاسو په کم غم او سوچ کې راجمع یئ او ما هغه غم او فکر او سوچ د هغه سرم دی علما فرمایي دا بوډا ولې نجد یادوي وایي ځکه که تهامه یاد کي نو په تهامه کې داسې خلک وو کافرو خو د رسول الله علیه السلام سره همدردي وه کافرو خو د ده مرګ یې نه غوښته کافرو خو د رسول الله علیه السلام سره ظلم نه کو
نو دا بوډا دا سوچ کوي که زه تهامه یاده کم یا بل علاقه یاده کم دا خلق به مې دننه پرې نږدي او نجد لرې علاقه ده عراق کې ده نو د هغه ځای خلق به دوی پرېږدي ځکه رسول الله علیه السلام فرمایلي نبی علیہ السلام دعا وکړه یمن ته یا الله په یمن کې برکتونه واچوه صحابه ورته فرمایي بحرین کې دا ملکونه د علاقې یادولي رسول الله علیه السلام دعا وکړه عربو ته نو یو صحابي ورته وایي ای د الله رسول علیه السلام نجد ته نجد دوه دي یو د عربو ریاض سره نجد دی دا نه نجد په هغه وخت کې د عراق نجدو مشرق طرف ته صحابي ورته وایي نجد عراق والاو ته دعا وکړه رسول الله علیه السلام وفرمایل زه د نجد عراق والاو ته دعا نکوم ولی په نجد کې تطلع قرن الشیطان هلته به د شیطان ښکرې راوچتېږي هلته به د شیطان ملګري پیدا کېږي سبحان الله څومره رښتیا خبره وه هر وخت په زمانه کې او تاریخ کې چې عراق کوفه بغداد نجد کربلا اربل بابل دا څومره چې ښارونه دي ګوره په تاریخ کې په هر وخت کې عراقیانو کوفیانو بغدادیانو او د کربلا والاو ټول عمر د حق دشمني کړې ده رسول الله علیه السلام نجد عراق ته دعا ونه کړه ویل دلته د شیطان ښکرې راوچتېږي وفیها الفتن په نجد عراق کې فتنې راځي والزلازل زلزلې راځي همدغه نجد والا عراقیانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسه نواسه رسول حسین پسې خطونه را لېږل 12000 چې راشه موږ تا سره بیعت کوو ته به زموږ مشر او بادشاهي موږ یزید نه منو دی چې روانېده صحابه ورته وایي مزه عراقیان نجدیان د دې ښارونو والا خلک دوکمار دي ستا د پلار سره دوکه کړې وه علي سره ویې وجه شهید یې که ستا ورور حسن دوی شهید کړی دی په زهرو باندې مزه عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عمر ورته زاري کوي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وی دی روانو وی ما ویل چې ګناهګارېدلم نه ځکه دا آل رسول دی نواسه رسول دی چې ګناهګارېدلم نه او د ګناه یره نه وی ما به حسین د ګیرې نه نیولی وی چې مزه عراق ته مزه دا خلق دی وجنی دا دوکمار خلق دی نو نجد ته رسول الله علیه السلام خیره کړې وه او ټول عمر فتنې هلته پیدا ظلمونه هلته بیا د اهل سنت والجماعت سره چې موږ ورته په ساده پښتو کې سنیان وایو څومره ظلمونه په دغه ښار او په دغه وطن کې شوي دي اوس څومره روان دي کله چې کفار امریکا او نیټو راتلل د اهل سنت والجماعت زمونږ د سنیانو ورونو خلاف د عراق د بغداد د کربلا د بابل او د نورو ښارونو شیعګان هغه د امریکې سره په فرنټ لاین په اولني صف کې ودرېدل او مسلمانان شهیدان کړل د مسلمانانو جماعتونه وران کړل نن چې په اهل سنت والجماعت سنیانو څومره تکلیف عراق کې روان دی نو دا په تاریخ کې نه دی لیدلی شوی خو من ته میډیا ځکه نه ښایي
چې ظلم والا او ظلم کوونکي او هغوی سره کیمرې دي او میډیا ده موږ ته هغوی خپل ظلم نه راښکاره کوي. نو دا بوډا چې راورسېد په دروازه کې ځکه وایي چې شیخ من اهل نجد، زه د نجد یو سپین ږیری راغلی یم. دننه چې کافران خبر شو چې داسې یو بل بوډا مشر سړی یو سپین ږیری یو قومي مشر یو شریف انسان دی موږ سره شریکیږي د دې نبي په خلاف کې، وایي دروازه ورته کولاو کوي راننه یې باسئ. ورته وایي فدخل، را داخل شه تا ته اجازت دی. کېناستل، د دوی د میټینګ مشورې آغاز راجمع شو. یو بل ته وایي ان هذا الرجل، دا سړی محمد صلی الله علیه وسلم د ده کارونه خو تاسو ولیدل، مکه کې خلک تس نس کړل، بې اتفاقي پیدا کړه، علاقه کې نفرت پیلاو کړي، توړې پیدا کړي، زوی او پلار یې وجنګول، ورور یې د ورور سره په جنګ، زمونږ حجرې زمونږ علاقې زمونږ رواجونه مات کړل، سفه احلامنا زمونږ مشران یې بېوقوفه کړل، شتت شملنا زمونږ ډله او اتفاق یې مات کړي. اوس یې ملګري روان دي مدینې ته هجرت کوي، هلته به د دوی یو اتفاقي یو ډله به یو قوت به د هغه ځینه به په موږ حمله وکړي، موږ پاتې خلک په مکه کې به موږ ووژلی شو، مکه به زموږ د لاسه وځي. موږ راجمع شوي یو چې د ده مخه ونیسو، د ده د دعوت مخنیوی وکړو. مشوره څه ده؟ نجدي بوډا ورته وویل چې دا په اصل کې شیطان و، خو په شکل د بوډا کې راغلی و. ولې د ده واړه واړه بچي ناست بل او بل، نو پلار یې ورله راغی د دې دپاره چې کمزوري مشوره ونیسي او زه مضبوطه مشوره باندې د دې خلکو اتفاق راولم. مشوره کې کله ناکله خلک خپل منځ کې ورانیږي، نو مشر پلار شیطان ورته حاضر دی چې بچی مې د نبي خلاف مشوره کوي چې دا کار په اتفاق باندې سر ته ورسوي. مشوره و یو کس رایه ورکوي، زه به ستاسو رایه اورم، د چا رایه چې زما خوښه شوه همغه به صحیح وي. ابوالبختري او کافرو ابن هشام هغه ویل زما رایه دا ده احبسوه فی الحدید، دا محمد ونیسئ او مضبوطې وسپنې زنځیرونه ور واچوئ، قید یې کوئ، ویې تړئ. واغلقوا علیه بابه، یو کوټه کې بند کړئ، دروازه ورپسې بنده کړئ، جیل ته ور واچوئ. ثم تربصوا به ما اصابه اشباهه من الشعراء، بند کړئ، قید کړئ، لاسونه وله وتړئ، خپې وله وتړئ، مضبوط زنځیرونه، او بیا د ده انتظار به کوو. د ده په شانتې پخوا شاعران پیدا شوي و، زهیرو بل نابغه و، د هغوی نه قوم تنګ و، قوم راونیول، بند یې کړل، په جیلونو کې مړه شول، دی به هم په جیل کې مړ شي، موږ به ترې بېغمه شو. او که مړ نه وي ژوندی به
نو ټول عمر به په سزای عمر قید وي او که په جیل کې ژوندی هم وي نو د دعوت مخه بنده شوه، دعوت نشي کولی. دا زما رایه ده، دا زما مشوره ده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم قیدی کوي، دا جیل کې بند کوي چې دعوت یې بند شي. فقال الشيخ النجدي، نجدي سپینګیری او بوډا ورته وایي لا والله ما هذا لكم برأي ننا، دا رایه غلطه ده. دا ته څه وایي چې دا محمد قید کوي، بندي کوي، وی تړی او د دې زمانې په زبان دی په جیل کې بند کوي، د تورو تنبو شاته واچوي. دا رایه غلطه ده. ولی والله دا شیطان چې په شکل د بوډا دی دی ورته وایي په الله قسم که دی مو وتړو بند مو کو جیل کې مو واچو لیخرجن امره من وراء الباب، د ده دا دین د د بندو دروازو نه شاتم خورېږي او پیلاویږي. د سره داسې دین دی چې د ده ملګري په جیلونو باندې نه ایسارېږي. دعوت د ده د ملګرو په مرګ باندې بند نه شو، حصار نه شو، نو په جیل به سر وکاو شي. د ده دعوت د ده د ملګرو په منځ باندې نیمول، سمیه مونږ په منځ نیمه کړله، خو د سمیه زوی عمار اسلام پرې نه غوسته او مور یې شهیده شوه. د ده ملګرو حبشو ته هجرت وکړ، وطن یې پرېغوست، جیداد او ځمکې او کورونه یې پرېغوستل. په هجرتونو د ده د ملګرو د ده د دعوت مخه ډب نه شوه. نو دا شیطان ورته وایي چې دا رایه کمزورې ده. ولې خبرې د دروازو نه اخوا هم چلېږي. دی به قید کوي، صحیح ده، بند به یې، خو د ده د ملګرو سره به څه کوئ؟ ملګري به وله جیل له راځي ملاقات له، او د ده داسې ملګري دي، داسې ملګري دي چې دی به جیل کې دننه یو دی به ورته وایي چې وکئ، نو د ده په وکئ باندې امر باندې ځان قربانوي. کله چې حدیبیه کې صلح کېده، کافران را جمع دي، نبی صلی الله علیه وسلم عمرې ته نه پرېږدي. ولی حرم مکه او بیت الله د دوی په لاس کې و. سهیل د کافرو د طرف نه مشر و، جرګمار و. چې کله یو صحابه ولیدل، مشوره وشوه، قوم ته لاړې، کافرانو ته وایي ای زما قومه، زما د په الله قسمي که ما د محمد د ملګرو په شانتې ملګري د چا لیدلي وي، لقد وفدت على کسرا، زه د کسرا د هغه فوجیان مې لیدلي دي، د هغه درباریان هم ما لیدلي دي، ما د روم قیصر بادشاه د هغه دربار لیدلی دی، فوجیان د هغه درباریان مې لیدلي دي، ما د حبشو بادشاه د هغه عمله لیدلې ده. خو په الله قسم که د دغې بادشاهانو، فوجیانو او درباریانو د خپل بادشاه دومره قدر کړی لکه څومره قدر او عزت چې د محمد د کمزوري ملګري صحابه ده کوي. وایي ما ولیدل چې محمد اودس کو، د اندامونو نه اوبه ځمکې ته نه پرېوتلې، صحابه یې راغستلې او د برکت او د شفا دپاره یې په ځان مږلې. دا مقام ګوره صرف د نبي وي، د ابوبکر اوبه بیا چا په ځان نه دي مږلې، د عمر یې نه مږلې. دا خصوصیت د پیغمبر وي. نو ځکه ورته شیطان وایي چې د جیل خبرې کمزوري دي.
په هتکړیو یا په زنځیرونو یا په جیلونو د ده ملګري نه بندېږي، دعوت نه رکاویږي. دی به په جیل کې بند وي، ملګري به راځي او دی به تربیت کوي. ډېر به شي په تاسو به حمله وکړي. د ده داسې ملګري دي چې دی به جیل کې بند وي او خبرې مني، نو دا به هم درنه خلاص کړي او تاسو به هم ووجني. دویم کس سردار ابو الاسود ربیعة بن عمر، هغه وایي زما یو رایه ده، زما یو مشوره ده، هغه دا ده چې نخرجه من بین اظهرنا، دی به د دې علاقې نه وشړو، دې ته جلا وطن وایي، ملک بدر به کو، بس ټول به راجمع شو او فیصله به پې وکړو چې ته به په مکه کې نه په غره کې نه بانډه کې نه په ښار کې یو ځای کې به هم نه اوسېږي. ستا ملګري به موږ نه پرېږدو، بس ځئ د علاقه موږ ته پرېږدئ. د کلي او د علاقې نه به یې وشړو. کله مو چې دی وشړه، کورونه هم ترې واغستل، بس چې چېرته ځي لاړ دې شي. زموږ دپاره دی درد سر دی چې دا نه و موږ به بېغمه شو، چې چېرته ځي لاړ دې شي، خو مکه کې به یې نه پرېږدو. بل کلي ته به لاړ شي، که هلته هر څه کول کوي دي، موږ به ترې بېغمه شو. الشیخ النجدي بوډا راپاڅېده. شیطان چې په شکل د انسان کې حاضر دی، دی ورته وایي لا نه نه والله ما هذا لكم برأي، دا رایه ستاسو کمزورې ده، غلطه ده. ولې محمد مو وشړه، د دې علاقې نه مکه مو ترې خالي کړه، بل ځای ته لاړه. الم ترو حسن حدیثه، شیطان سوی دی نورو شیطانانو ته د ده دا ښایسته ښایسته خبرې مو نه دي اورېدلې. وحلاوة منطقه، دا خوږې خوږې خبرې چې کوي. وغلبته على قلوب الرجال، تاسو نه پوهېږئ چې د خلکو زړونه ځان ته راکاږي. محمد بغیر د فوج بغیر د پیسې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي. خوږې خوږې خبرې، ښایسته خبرې چې صحابه به مجلس کې ناستو، دومره به متوجه وو د حدیثو ته او خبرو ته، کأن على رؤوسنا الطير زیدو، اخوا دی خوا به مو نه کتل، ولې لکه زموږ په سرونو چې مارغان ناست دي. نو شیطان ورته وایي د ده دا خوږې خوږې خبرې، ښایسته خبرې، دا چې زړونه ځان ته راکاږي او راکینچ کوي، زړونو باندې حکومت کوي. ولې دا درته نه دي معلوم؟ په دې نه پوهېږئ؟ دا مو وشړه، بل کلي له لاړه، طایف ته، مدینې ته، بل ځای ته بل ځای ته. خبرې خوږې دي، اثرناکې دي، مزېدارې دي، زړونه ورته راځي. هلته به هغه خلک ملګري کي او رابه ولي په تاسو به حمله وکړي، مکه به هم دنه لاړه شي او تاسو به مړه کړي. د شیطان مقصد دا دی دا تاسو کوم علاجونه د ده یادوئ دا عارضي دي، د ده داسې پوخ کار ختم. شیطان په دې خبره پوهه دی چې الله رب العالمین کې څومره اثر اچولی.
اثر عمر د کور راووت توره ورسره ده ولې په دې نیت را روان دی اقتل محمد وجنمه خو چې د نبي علیه السلام سره ملاقات وش او قرآن ته واورید او نبی علیه السلام عمر د ګریوان نه راونیو صرف یې ورته دا ویل الی متی یا عمره ته به تر څو نو عمر جاړي او لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وی راوته د په قتل پسې چې کور ته روان دی رضی الله عنه صحابي لاړه کور ته نو د هغه انسان هغه خوږې خبرې مونږ سره په دې کتابونو د حدیثو کې پاتې شي دا بخاری مسلم ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه مشکات ریاض الصالحین بلوغ المرام بل د حدیثو کتابونه پاتې شي څوارلسمه کاله پې تېر شو هغه حدیث چې نن موږ اورو یا یې بیانو د انسان زړه دردی سترګې بې اختیاره روانې شي اوښکې پکې راشي د یو ګناهګار چې اوري نو چې د محمد رسول الله علیه السلام مبارکه خوله وه او د صحابه غوندې پاک خلکو څومره اثر به و څنګه مجلس ځکه اسید ابن حضیر هغه به فرمایل په دریو حالتونو کې مرګ غواړم چې یو قرآن ته ناست یم او مرګ راشي زه به خوش قسمت یم دویم عند خطبة رسول الله چې رسول الله تقریر کوي او زه ورته ناست یم او ماله مرګ راشي داسې تقریر به صحابه فرمایي ذرفت منها العيون ووجه القلوب سترګې به روانې وي اوښکې به وي جړا به وه او زړونه به م رپېدل او رسول الله علیه السلام جلالي هیبتي تقریر د مرۍ رګونه به راووتل سترګې مبارکې به سرې وي په تقریر کې او دا ګوته به بار بار داسې خوځوله لکه لښکر چې را رواني په داسې حالت کې به د هغه تقریرو او د هغه حدیثو ځکه شیطان خلکو ته وایي کافرانو ته چې د خبرو د خوږوالي نه خبر نه یئ خوږې خبرې خواږه الفاظ مزیدارې خبرې او ولې به خوږې نه یي خبرې په چالاکۍ نه خوږېږي خبرې په غټ بدن باندې نه خوږېږي ولې خوږې وي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هر خبره د الله وحي وه ځکه پکې اثر شیطان دا رایه رد کړه چې دا صحیح نه ده ورته ویل شابه زر زر رایې پیش کړي د ابو جهل نمبر هغه ویل زما یو رایه ده او دا به اخري رایې ولې د جیل او د تړلو رایه رد شوه د شړلو د ملک ته نه د ویستلو رایه رد شوه نو دا آخري او رایه پاتې ده هغه دا ده ان نأخذ من كل قبیلة فتى شابه د هرې قبیلې نه یو ځوان مضبوطو مټو والا قوت والا دلته ډېر قبایل دي د څوارلسو قبیلو مشران موجود دي هره قبیله دې موږ له یو ځوان راکړي مضبوطه توره به ورسره او وربه شي دا ټول په یو ځل په محمد به حمله وکړي محمد به ووجلی شي د محمد قوم د دې ټولو قبیلو سره پتله او دشمني نشي کولی غواړي موږ به ټول دیت را جمع کړو قوم ته به یې ورکړو دیت اسان دی
او بنو عبد مناف د ټولو قبایلو سره دشمنی نشي کولی د خپل کسب د چا نه ګټي د وینه به موږ خورکو په قبایلو کې کله چې دا مشوره شیطان هغه بوډا نجدي واورېده نو هغه ورته وایي القول ما قال الرجل خبره همدغه ده چې دا ده وکړه زما نر بچی دی زما تکړه بچی دی د محمد دعوت په جیلونو نه بندېږي د ده دعوت د علاقو نه په شړلو نه بندېږي خو د ده دعوت به هله بند شي چې دا ترې مړ کوي قتل یې کوي مشوره په دې باندې وشوه خبره فیصله شو کسان مقرر شو رسول دا سحر دا میټینګ وشو مازدیګر جبریل امین راغی رسول الله علیه السلام ته فرمایي لا تبت هذه الليله على فراشك بیګاله به په خپله بستره کې نه وده کېږي بیګانه شپه به ستا د خپلې بسترې نه بهري ولې د قریشو مشوره ده بیګاله راځي او په تا به حمله رسول الله علیه السلام علي ته وایي علي زما دا صادر تکشین صادر د حضرم علاقې جوړ ته به زما په بستره کې وده شي زما صادر به واچې قریش په ما د حملې او د مرګ پروګرام لري زه به نه وده کېږم او تا ته نقصان نشي در رسولی علي شیر خدا دی زمری دی داسې نه وایي چې د الله رسول علیه السلام ته د مرګ نزدیک ما مړ کي ما دې مړ کي خو چې رسول الله علیه السلام بچ کافران راغلل حمله کوي رسول الله علیه السلام راوته خاورې راواغستلې دوی په دروازه کې صفونه جوړ کړي دي د دروازې دې طرف ته او دې طرف ته کسان ولاړ توري په لاس په کور نه وراوړي ولې د کور دیوالونه واړه دي وایي دوی وراوړېدل دننه یو زنانه اواز وشو ښځه نه وه په دې کور کې د الله د طرفه د یو زنانه اواز راغی چې څه کوئ وایي خپل منځ کې وویل چې ډېره بده خبره ده عرب به راپورې خاندي چې سردارانو او د زنانه خیال یې ونه ساته او کور ته ور واوړېدل د زنانه بېعزتي وکړه ور وانه وړېدل بهر رسول الله علیه السلام خاورې راواغست او د یو کافر په سر کې کېغوستې واچولې او دا آیاتونه لوستل یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله فرمای دیوالونه راغلل ړانده شو محمد په منځ کې ووت ولې د الله نبی دی خاورې ورته ور واچولې او نبي علیه السلام یې ونه لیده سهارو علي ولیده وایي محمد وایي نه یم خبر یو کافر راغی ورته ویې ویلې محمد به اوس کوم ځای کې رواني ستاسو په سرونو کې خاورې اچولې دي سرونه یې چې وکتل د رسول الله علیه السلام اچولې شوې خاورې راواخیست د دې نه وروسته بیا هجرت شروع کیږي انشاءالله که ژوند بله هفته کې به بیان شي